اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت یو پنځوسمه برخه. په تیره برخه کې مو تر دې ځایه پورې بیان را رسولی و چې مسلمانانو د احد په ورځ باندې لشکر برابر کړي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د ثابت پاتې کېدلو او د استقامت او په جنګ کې د صبر کولو باندې ډیر ترغیب وکړي. په دې حال کې بیا رسول صلی الله علیه وسلم خپله توره پورته کړه او ویل څوک دغه زما توره د هغې په حق باندې اخلي. د رسول صلی الله علیه وسلم اکا حمزه رضی الله عنه ولاړ شو، ول یا رسول الله زی اخلي. رسول صلی الله علیه وسلم توره بیرته ځین راایسته او نیک ور حمزه رضی الله عنه بیرته کښېنسته. بیا رسول صلی الله علیه وسلم توره پورته کړه، ول څوک د ازما توره د هغې په حق اخلي. علي ابن ابي طالب رضی الله عنه ولاړ شو، ول زی غواړم یا رسول الله. رسول صلی الله علیه وسلم لاس ځین راټول کړي او توره یې نه کوه. علي رضی الله عنه هم کښېنسته. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک د غزما توره د هغې په حق اخلي. رسول صلی الله علیه وسلم د عمه زوی زبیر ابن عوام رضی الله عنه ولاړ شو، ول زه یې غواړم یا رسول الله. بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم لاس ځین راټول کړي او توره یې نه کوه. زبیر ابن عوام رضی الله عنه هم کښېنسته. رسول صلی الله علیه وسلم بیا وویل څوک دغه توره د هغې په حق اخلي. نو مقداد رضی الله عنه ولاړ شو، ول زه اخم یا رسول الله. دغه نفر چې تر اوسه د تورې د اخیستلو دپاره ولاړ سوي دي، دغه ټول د مسلمانانو هغه مشهوره شجاع دلاور او قوي جنګي پهلوانان دي او هغه ښه قهرمانان دي چې په نورو ټولو مسلمانانو کې یا خو د دوی په مثل څوک نسته او کوي یا ډیر لږ دي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خلافت کې چې دا بیا په وروسته کې چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مصر کې و عمرو بن العاص رضی الله عنه ته مرسته ورلېږله، نو عمر فاروق رضی الله عنه ورته ولیکل ول 8000 نفر ستا د مرستې دپاره ما در ولېږل. حال دا چې د لښکر شمېر 4000 نفر و. نو بیا په خپل حضرت عمر رضی الله عنه دا واضحه کړه چې هو د دغه لښکر سره چې 4000 نفر دي، 4 نفر قومندانان ورسره دي چې هر یو ماته پر 0 نفر حساب دي، چې په هغو 4 قومندانانو کې یو زبیر ابن عوام رضی الله عنه او بل مقداد رضی الله عنه چې دغه نفر هر یو په جنگ کې پر 0 نفر باندې حساب ول. دا د دغه نفرو جنگي طاقت او مهارت و، مګر رسول صلی الله علیه وسلم خپل توره دغه نفر ته نه کوه او رسول صلی الله علیه وسلم توره دغه یې ولا هم نه واخیسته. نو سپک فکر وسی چې دا به نو څوک اخی چې دغه دونې ماهر او جنګي پهلوانانو نه واخیسته. خو بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم خپله توره د 5م وار دپاره پورته کړه، ول څوک دغه توره د هغې په حق باندې اخلي. ابو دجانه الانصاري رضی الله عنه چې نوم یې سماک ابن خرشه دی، دا ولاړ شو، ول یا رسول الله د دې تورې حق چش دی؟ اصلا رسول صلی الله علیه وسلم د دغې پوښتنې انتظار کوي، تر اوسه چا پوښتنه نه کوله چې حق یې چش دی. هر یوه بېلې پوښتنې ویل چې زه یې غواړم. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دې تورې حق دا دی چې دونه وهل به خو کوي تر څو چې کږېږي، یعنی په دغه توره به دونه کفار وهي چې د ډېر وهلو سره د اوسپنې توره کږه شي. ابو دجانه الانصاري رضی الله عنه وویل یا رسول الله زه دغه توره د هغې په حق باندې اخلم. رسول صلی الله علیه وسلم خپله توره ابو دجانه رضی الله عنه ته ورکړه. ابو دجانه رضی الله عنه تر اندازې زیات خوشاله شو، ځکه دا هغه توره ده چې ډېرو لوی پهلوانانو نه واخیستله او اوس د ده په نصیب شو، او په دغه کار سره د ده درجه او مقام ډېر لوړ ښکاره شو. ابو دجانه رضی الله عنه هغه توره واخیسته چې هغه 4 جنګي پهلوانان د هغې تورې په اخیستلو باندې نه سول کامیابه او اوس د ده په نصیب شوه. نو ابو دجانه رضی الله عنه چې په خپله هم شجاع او دلاوره جنګي پهلوان و، د جنګ په وخت او د جنګ په میدان کې به په کبر او په غرور، په ناز او په نخرو باندې تک کوي. د ابو دجانه رضی الله عنه سره یو سور دسمال ورسره و. کله چې به دغه دسمال وتړی
نو خلک به پوه شو چې ابو دجانه د مرګ تر وخته پورې جنګ کوي، یعنی بې له مرګه د جنګ د میدان څخه نه راوځي. اوس چې ابو دجانه د رسول صلی الله علیه وسلم توره راواخیستله، نو هغه سور دسمال یې د جیبه راویستی او پر سر یې وتړی او د دوو لښکرو په مابین کې په فخر او په غرور سره تګ کوي، یوې خوا او بلې خوا ته کږېږي، توره پورته کې کښته کې په خلکو یې ویني. رسول صلی الله علیه وسلم وخندل او ویې فرمایل دغه تګ داسې تګ دی چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی خوښ. بې له دغه ځایه یعنی فخر او غرور او کبر و لویي الله جل جلاله او رسول صلی الله علیه وسلم نه خوښوي، مګر که فخر پر کفار وي نو بیا پروا نه لري. بل نو په هر ځای او په هر وخت کې فخر او غرور، سیالي او ځان ښکاره کول په هر شي کې چې وي د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی خوښ. اوس به د مشرکانو د لشکر امادګي او تیاری درته بیان شي. هلته مشرکانو خپل لشکر د پخواني جنګو پر نظام برابر جوړوي. د مشرکانو د لشکر عمومي قومندان ابو سفیان ابن صخر ابن حرب و، هغه چې د لشکر په منځ کې مرکز و، او د لشکر د راسته طرف قومندان خالد ابن ولید و چې په دغه وخت کې مشرک و، او د لشکر د چپه طرف قومندان عکرمه ابن ابي جهل و، او د لشکر د پیاده قواو قومندان صفوان ابن امیه و، او د لشکر د غشویشتونکو قومندان عبد الله ابن ابي ربيعه و. د لشکر د بیرغ مسؤلیت چې بیرغ به اخستي هغه د بني عبدالدار وظیفه و، چې دغه منصب و بني عبدالدار ته هغه وخت ورسېدلی و چې تر قصي ابن کلاب وروسته د عبدالمناف اولادیه د قریشو په منځ کې منصبونه او وظیفې ویشلې، نو په جنګو کې د بیرغ اخیستلو وظیفه و بني عبدالدار ته وسپارل شوه، او هیڅ چا نسوای کولی چې دغه منصب د دوی څخه واخلي. دغه کار چې د بیرغ اخیستل دي دا لکه هغه نور کارونه، مثلا سقایا رفاده چې په سر کې د سیرت د برخو د دې بیان درته شوی دی، یعنی حاجانو ته اوبه ورکول یا ډوډۍ ورکول یا د کعبې شریف پوښول او داسې نور کارو لکه څنګه چې هغه کارونه ویشل شوي ول. نو دغه د بیرغ اخیستل دا هم یو میراثي وظیفه وه چې بني عبدالدار ته وپاتې شوې وه. خو ابو سفیان چې د لشکر عمومي قومندان و، د دې دپاره چې د بني عبدالدار احساسات وپاري، نو وی ویل یا بني عبدالدار د بدر په ورځ بیرغ ستاسې سره و او موږ ته هغه څه راپېښ شو چې راپېښ شول. خلک بیرغ ته ګوري، که بیرغ ولوېدی نو لښکر مات شو، نو یا به نن د بیرغ پوره ساتنه کوئ یا یې موږ ته راپرېږدي او موږ ته یې راکړي چې موږ یې ساتنه وکړو. ابو سفیان په خپل مقصد کې کامیاب شو، ځکه بني عبدالدار د ده په خبرو باندې په قهر شول او وی ویل موږ خپل بیرغ تا ته در تسلیم کړو، ته به ووینې چې د جنګ په وخت کې موږ څه کارونه کوو. او واقعا هم بني عبدالدار په جنګ کې داسې ثابت ودرېدل چې د خپلې کورنۍ او د خپلو پلرو نسل یې ټول ختم کړي، یعنی ټول د مرګ تر وخته پورې ثابت ودرېدل او ټول د مسلمانانو له طرفه یو په بل پسې وژل کېدل، چې قصه به یې وروسته واورئ. اوس قریشو څه سیاسي هلې ځلې شروع کړي. د جنګ تر شروع کېدلو د مخه قریش غواړي چې د مسلمانانو په صفو کې تفرقه او نزاع واچوي. نو د دغه مقصد دپاره اول ابو سفیان و انصارو ته حال ورولېږي، ورته ویل چې موږ او زموږ د اکا زامون سره پرېږده، یعنی رسول صلی الله علیه وسلم او مهاجر مسلمانان مقصد و. نو موږ او زموږ د اکا زامون سره پرېږدي، د هغو سره تر جنګ کولو وروسته موږ بیرته د سزو، موږ ستاسې سره د جنګ لپاره نه یو راغلي، انصار ولې زموږ مخ ته ولاړ یاست. مګر دغه کوښښونه د هغه ایمان په مقابل کې چې غرونه د ځایه څه اړوي هېڅ نفع او فایده نسوای رسولی او نه یې ورسوله. د انصارو د طرفه په جواب کې داسې خبرې ورته وسوې چې کفارو د هغو خبرو په اورېدلو باندې هېڅ کله نه وه خوښ. اوس نو چې د جنګ وخت نور هم نږدې شو، دوه لښکره مخ په مخه سره ودرېدل. قریشو بیا هم د مسلمانانو د تفرقې او د اختلاف لپاره یو بله نقشه جوړه کړه. هغه دا چې د قریشو یو بل خائن نوکر چې ابو عامر فاسق ورته ویل کېدل، چې د دغه سړي اصلي نوم عبد عمر ابن صیفي و او راهب و، مشهور خو په دا راهب سره و، خو رسول صلی الله علیه وسلم د راهب پر ځای باندې فاسق پرکښېښوی. دغه سړی د جاهلیت په وختو کې د اوس او د خزرج و قبیلو ته ډېر محترم و او هغه به ډېر د عزت په سترګه ورته کتل. کله چې اسلام مدینې منورې ته رالی، نو د رسول صلی الله علیه وسلم د دښمنۍ اعلان په ښکاره او واضح ډول سره وکړ. او بیا چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم تر هجرت وروسته په مدینه منوره کې اسلام نشر شو، نو د په مدینه منوره کې نور ژوند نسوای کولی، نو مدینه منوره یې پرېښوله او شام ته ولاړ. کله چې یې واورېدل چې کفار د مسلمانانو
مسلمانانو د جنگ لپاره تیاری نیسي نو دی هم رالی او د کفارو په لشکر کې شامل او داخل شو نور هم کفار د رسول صلی الله علیه وسلم و جنگ ته تشویقوي او د جنگ په شروع کې مشرکانو ته وویل که زما قوم ما وویني خامخا زما متابعت کوي او زما ملګری کیږي نو اوس دغه سړی چې ابو عامر فاسق دی د دوه حبشي مریانو سره د جنگ میدان ته وروتی او په لوړ اواز یې خپل قوم ته ورنارې کړ یا معشر الاوس زه ابو عامر یم ستاسې او د محمد صلی الله علیه وسلم سره څه ما ته راسئ زه ستاسې مشر او سردار یم د اوس او د خزرج قبیلو په جواب کې ورته وویل چپ سه ای د الله دښمنه الله دې تا په موږ نه وویني د او نور کفارو هیڅ دا فکر نه کوي چې د قوم دې ته داسې سخت جواب ورکړي ځکه دوی په دوی کې د عزت او د لوړ مقام خاوند او اوس هغه داسې سخت جواب ورکړي نو ابو عامر وویل والله زما قوم ته تر ما وروسته شر پېښ شوی دی او ویل یې چې په تاسې څه سوي دي ما نه قبلوئ خیر د احد په جنگ کې ابو عامر د کفارو په لشکر کې پاتې شو او په دغه طریقه سره د مسلمانانو د تفریقې دپاره د مشرکانو دویمه نقشه هم ناکامه شوه د کفارو دغه د تفریقې اچولو کوښښونه پر دې دلالت کوي چې دوی د مسلمانانو څخه بیرېدل که څه هم کفار ډېر او په اسلحه باندې مجهزه ول خو بیا هم د دغه لږو مسلمانانو بیره او هیبت پر دوی باندې غالبه ول او غواړي چې دغه لږ مسلمانان هم سره وپاشي ابو عامر فاسق تر جنگ د مخه یو بل کار هم وکړي هغه دا چې د جنگ په میدان کې لوی لوی غارونه وکیندل چې د جنگ په وخت کې مسلمانان ورولويږي او تاسو ته معلومه ده که څوک یو غار یا کندې ته ولويږي هغه په اسانه سره وژل کېدلی شي نو ابو عامر څو نفره نور هم د ځان ملګري کړل او د دې لپاره غارونه وکیندل چې مسلمانان د جنگ په جریان کې ورولويږي او کفار په اسانه سره ووژل اوس به د کفارو د لشکر د حماس او د احساسات د لوړولو لپاره د دوی د ښځو کوښښونه بیان شي نو قریش هم خپل لشکر جنگ ته تشویقوي مګر د هغو د تشویق طریقه دا نه ده لکه د مسلمانانو چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل لشکر ته د ملائکو په نزول سره زیری ورکړي او یا داسې نور د تشویق او د ترغیب کارونه یې کول مګر د کفارو د تشویق لپاره فقط ښځې وې اوس د مشرکانو ښځې چې مشره یې د ابو سفیان زوجه هند بنت عتبه ده په جنگ کې د ګډون او د اشتراک لپاره خپل حصه اخلي د لشکر د صفو او د قطارو په منځ کې دریې په لاس باندې ګرځي او دریې وهي د کفارو د احساساتو د لوړولو لپاره بې حیا بیتونه او شعرونه وایي په غزلو کې خپل لشکر ستایي او په لشکر ته په د اشعارو په د غزلو کې وایي که کامیاب سواس نو موږ به محبت تر سر کوو کوربچې به در اوارو بالښتان به در تږدو موږ به در سره لاس تر غاړې سو او داسې نورې بې حیا خبرې او فالتو خبرې کوي او په د شعرو کې دا هم وایي که ناکامه سواس دښمن ته مشا وګرځوله نو نه تاسې زموږ یاست او نه موږ ستاسې یو دا د قریشو د لشکر د تشویق طرز او طریقه وه د مشرکانو سره یو نفر چې نوم یې جبیر ابن مطعم و یو حبشي مریی درلودی چې د مریی نوم یې وحشي ابن حرب و دغه وحشي په نیزه ویشتلو کې ډېر ماهر و او په نیزه یې داسې ویشتل کول چې هیڅ واره یې نه خطا کېدی نو دغه وحشي مریی وایي زه د مالک جبیر ابن مطعم سره ومه نو دا زما د مالک چې جبیر ابن مطعم دی د دې اکا چې طعیمه ابن عدی دی د بدر په ورځ باندې مسلمانانو د طرفه ووژل نو کله چې قریش احد ته تلل نو دا جبیر زما مالک راته وویل که تا د محمد صلی الله علیه وسلم اکا حمزه رضی الله عنه زما د اکا په بدل کې ووژئ نو ته حر او ازادي ستا ازادي د حمزه په وجلو پورې تړلې ده وحشي وایي ما هم دغه سودا قبول کړه او د مشرکانو سره جنگ ته راووتل په خپل سر کې د خپل ازادي خیالونه او فکرونه راګرځو زمانه د جنگ او نه د لشکر سره تعلق ستا زه فقط خپل ازادي غواړم بل د هیڅ په فکر نه کینم به د حمزه د وجلو نه غواړم چې بل څوک ووجنم او نه دا غواړم چې په بل شي کې اشتراک وکړم بل هیڅ مقصد نه لرم به خپل ازادي چې هغه ازادي مې هم د حمزه رضی الله عنه په وجلو پورې تړلې و نو وحشي فقط دغه مقصد لپاره د جنگ میدان ته داخل شو چې حمزه رضی الله عنه وجني او د آزاد شي دا و جنگ ته د وحشي د راتلو سبب چې ورسته به قصه د تفصیلی بیان شي.
اوس د جنگ اور اول واری په چا باندې بل شو د مخه تر دې چې د جنگ د واقعاتو په بیانولو باندې شروع وشي خپل یو عذر به درته بیان کړم هغه دا چې د احد جنگ د ورځو او د هفتو جنگ نه و چې د هر ورځ واقعات په ترتیب سره درته بیان شي د احد د جنگ ټول وخت او موده فقط نیمه ورځ یعنی سهار جنگ شروع شو او ماپښین پای ته ورسېد او واقعات خورا ډیر دي چې په دایو لحظه او په یو وخت کې دلته او هلته دوري او هوري قسم مختلف واقعات پیښ شوي که څه هم زه به تر ډیر اندازې کوشش وکم چې واقعات په ترتیب سره بیان شي خو بیا هم نسم کولای چې ټول واقعات په پوره ترتیب سره درته بیان کړم ځکه په یو لحظه کې مختلف واقعي پیښ شي نو خود د حالات لپاره یو واری د جنگ د میدان یوې حصې ته ځم او بیا بلې حصې ته د پوره ترتیب مراعات نسم کولای دغه عذر می تاسو قبول کړئ او اوس به د جنگ د واقعاتو په بیانولو باندې شروع نو کله چې دوه لشکره سره نږدې شول او د جنگ اولی حمله شروع شوه نو د جنگ اول نفر چې د مشرکانو د بیرغ اخیستونکو یو چې د هغه نوم طلحه ابن ابي طلحه عبدري وو چې دا سړی د قریشو د مشهور او دلاور پهلوانانو څخه وو دا سړی پر اوښ سپورو د جنگ میدان ته راووتی او ویلې چې څوک مبارزه را سره کوي د قوت او د دلاوري په سبب باندې خلک ځینې ګوښه کېدل او خلک ځین سایت کېدل مګر زبیر ابن عوام رضی الله عنه د مخه شو هیڅ مهلت نه کوي د زمری غوندي یو حمله پر وکوله پس غستا او په هوا شو هل تلور د دوه اوښته ور وخته سړی په یو حمله باندې د اوښه څخه لاندې راوګرځول او د دغه خو پر راوګرځول او د په تور باندې حلال کړ رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه فزر پوری حمله او د کافر وجل ولیدل تکبیر وایي الله اکبر او مسلمانانو هم تکبیر ورسره وایي رسول صلی الله علیه وسلم او زبیر ابن عوام رضی الله عنه دعا وکول او بیا و فرمایل هر نبی لره حواری است او زما حواری زبیر ابن عوام په دغه جنگ کې هغه مبارزه او پهلوانی چې د نور جنگو په شروع کې بکیدل دلته هغه مبارزه نور نه وسو بس جنگ شروع او لشکر یو په بل سره ګډ شو د جنگ د میدان په هر نقطه کې دوه لشکر په جنگ سره اخته دي هغه وخت کې یوازې د عربو نه بلکې په ټولو جنگو کې د جنگ طریقه داسې و هر لشکر به د ځان لپاره یو لوی عمومي بیرغ درلودي چې د هر طرف بیرغ به ولویدي او بیا به نو سپورته نو هغه لشکر ماتو او کبه بیرغ ولاړو نو معنا دا ده چې لشکر منظم ثابت او قائم دي نور هم جنگ کوي کبه بیرغ ولویدي او بیا به نو سپورته نو معنا دا و چې لشکر شکست بخوري او د تیشت په حال کې دي نو په خوانوي جنگو کې د لشکر حال پر بیرغ معلومه دی چې لشکر قائم دي او نور هم جنگ کوي یا لشکر شکست پړلې دي او تشتي اوس د مسلمانانو بیرغ د مصعب ابن عمر رضی الله عنه سره دی او د کفارو بیرغ د بنی عبدالدار سره دی چې د قریشو دا یو شاخ دی د بنی عبدالدار اول بیرغ اخیستونکی چې طلحه ابن ابي طلحه هغه خو د زبیر ابن عوام له طرف څخه ووژل شو بیا نو د هغه ورور چې عثمان ابن ابي طلحه دی بیرغ واخیست دا خو په یاد وی چې ابو سفیان و بنی عبدالدار ته ویلی ول چې یا بنی عبدالدار د بدر په ورځ بیرغ ستاسو په لاس کې او ولویدي کنن ورځ هم بیرغ در څخه ولویدي نو بیا به مخیر نوي نو که بیرغ د سیل کیږي نو اوسه لاره پرېږدي خو هغه قسم ووي چې هیڅ کله به بیرغ ولویدو ته نه پرېږدي نو حمزه رضی الله عنه چې جنگي پهلوان او قهرمان دي او دا هم ور معلومه ده چې د کفارو د ماتولو لپاره اسانه لار ده چې د دوی بیرغ ولويشي نو د جنگ په شروع کې څو نفر د ځان ملګری کړل د کفارو و بیرغ ته متوجه شول او بیرغ ثابت او ولاړ نه پریږدي اوس چې کله عثمان ابن ابي طلحه بیرغ په لاس واخستي او شعارونه وای د جنگ میدان ته راووتی حمزه رضی الله عنه د بیرغ پر طرف باندې ډیره سخته او شدیده حمله شروع کړه چپه او راسته طرف ته وهل کوي کفار داسې وجني لکه ژرنده چې پر سرخي هر څه چې په مخ ورځي هغه مې کوي خو کفار ځان مرګ ته نه ورکوي بلکې ځین تشتي څو حمزه رضی الله عنه د کفارو بیرغ ته ورسېدی هغه نفر چې بیرغ په لاس کې و په توره پر اوږه ووهي لاس یې د اوږې سره په هوا شو حتی سږه یې ښکاره شو دا خو ووژل شو او د جنگ په اولو دقیقو کې د کفارو بیرغ ولوېدی
د ابو طلحه بل زوی چې ابو سعد ابن ابي طلحه چې دالته حاضر ډیر ژر بیرغ پورته کړ خو حمزه رضی الله عنه چې تر اوسه په دغه منطقه کې دی راغه هم حمله وکوله او دای هم ووجي د دویم وار د پاره بیا د کفارو بیرغ ولوي دغه د بیرغ اخستونکي چې وجل کیږي د جنگ کار دی د هر طرفه د بیرغ پر اخستونکي باندې وارونه کیږي نو کځینی وختونه د دغه وجونکي په نامه کې اختلاف راسي دغه اختلاف د قبلول وړ دی ځکه یو راوی یو نفر لیدلی چې پر بیرغ اخستونکي باندې حمله وکوله او بل راوی د بل نفر واره لیدلی چې بیرغ اخستونکي مړ کړي نو که په ځینی روایتو کې د وجونکي په نامه کې اختلاف راسي نو قابل د تشویش نه دی نو مقصد دا دی چې د کفارو د بیرغ اخیستونکي پر لپسې وژل کېدل خیر د کفارو بیرغ د دویم وار دپاره بیا ولوېدی کفار وارخطا شول چې د جنگ په شروع کې د دوی بیرغ دوه واره ولوېدی دا وار بیرغ د ابو طلحه لمسی چې مصافع ابن ابي طلحه هغه پورته کړي او کفار پر حمزه رضی الله عنه باندې راټول شول حمله پر کوي د بیرغ څخه یې منع کوي د جنگ شدت د بیرغ پر شاوخوا دی د کفارو ټول طاقت د بیرغ وساتلو ته متوجه دی نو ځکه یې وکولای شوای چې حمزه رضی الله عنه د بیرغ څخه منع کړي په دغه وخت کې حضرت علي رضی الله عنه یو بل ټولي جوړ کړ او د بل طرفه پر بیرغ باندې حمله شروع کړي بیرغ اخستونکي مړ کړي او د دریم وار لپاره د کفارو بیرغ ولوېدی د طلحه چې بل زوی و چې کلاب ابن طلحه هغه بیرغ پورته کړي او بیا د جنگ بیرغ پورته دی او جنگ شروع دی علي رضی الله عنه چې تر اوسه له عدالت حاضر دی بیا حمله پر وکوله او دای هم مړ کړي نو د سلام واري د لپاره بیا د کفارو بیرغ ولوېدی او د ابو طلحه د کورنۍ څخه 15 نفر ووژل شول د کفار لشکر د میدان جنگ له شاوخوا څخه ورته ګوري چې بیرغ ته څه پیښه ده لویږي او پورته کیږي ټول کفار د بیرغ په انتظار چې څه ورته پیښه شي او د جنگ شدت هم ټول د بیرغ پر شاوخوا دي کفار ډیره سخت حمله شروع کړي چې علي او حمزه رضی الله عنهما د بیرغ څخه پر شا کې د بیرغ د شاوخوا ټول کفار ودی ته متوجه شول چې دغه د بیرغ حفاظت وکړي هلته د طلحه بل زوی چې جلاس ابن طلحه نومېدی هغه رالی بیرغ یې پورته کړ دلته کفار د علي او د حمزه رضی الله عنهما سره په جنگ مشغول دي چې عاصم ابن ثابت رضی الله عنه د یو بل ډلې سره رالی او پر بیرغ باندې حمله وکوله د طلحه زوی چې بیرغ یې اخیستی وي هغه یې مړ کړ او د کفارو بیرغ د 15 وارې دپاره بیا ولوېد کفار اوس لیوني شول نه پوهېږي چې څه وکړي کم یو منع کړي سلافه بنت سعد ابن سمیه چې دا د طلحه ابن ابي طلحه عبدالدري ښځه وه او د نافع ابن طلحه او د جلاس ابن طلحه او د مصافع ابن طلحه او د کلاب ابن طلحه مور وه چې دا ووژل شول دا هم په دغه جنگ کې حاضر و او دا پوهېدله چې کم کسان چې بیرغ پورته کوي هغه د دې خاوند یا د دې زامن یا د دې د کورنۍ غړي دي او دا په دې هم پوهېدله چې د بیرغ د هر لار لیدلو سره د دې یو زوی یا د کورنۍ یو غړی وژل کیږي نو د بیرغ و طرف ته وردمخه شوه خو هغه وخت بیرغ ته ورسېدله چې د دې زوی بیرغ پورته کړی و چې هغه زوی عاصم رضی الله عنه ورمړ کړي دا ورته ګوري چې یو زوی ووژل شو او بیرغ د 15 وار دپاره ولوېد شپږم نفر چې دا نفر هم د سلافي زوی و بیرغ یې پورته کړي سلافه ورته ګوري د دې د کورنۍ څخه 15 نفر چې د دې د خاوند ورور او د دې زامن ووژل شول او شپږم نفر چې بیرغ یې پورته کړي هغه هم د دې زوی دلته بیا عاصم رضی الله عنه وکولای شوای چې شپږم نفر ته هم ځان ورسوي او هغه هم مړ کړي سلافي چې ولیدل چې دغه دوه زامن یې د دې په مخ کې د عاصم رضی الله عنه پر لاس باندې وژل کېږي نو دا خیال شو چې هغه نور زامن او نور قربان هم عاصم رضی الله عنه وژل نو یو ویل چې څوک به د عاصم سر را تراوي قسم دی چې د سر په کوپړی کې به شراب وچشم او بیا به دغه سر په سرو زرو ډکم او په انعام کې به هغه چاته ورکړم چې دغه سر را تراوړي
دلته نو پر عاصم رضی الله عنه باندې حمله زیاتې شي ځکه هر څوک غواړي چې دغه انعام او جایزه واخلي خو عاصم رضی الله عنه چې هرې خواته مخ کې وهل او وجل کوي د کفارو بیرغ پر ځمکه پروت دی تر اوسه د یوې کورنۍ څخه چې د ابو طلحه کورنۍ وه 6 نفره بیرغ اخیستونکي ووژل شول په دغه وخت کې د کفارو څخه یو نفر چې د ابو طلحه د کورنۍ څخه و د ابو طلحه د کورنۍ څخه نه و مګر د بني عبدالدار د قبیلې څخه و هغه بیرغ ته ځان ورسوي او د اووم واري دپاره یې بیرغ پورته کړي دغه نفر هم علي ابن ابي طالب رضی الله عنه مړ کړي او یا په بل روایت کې حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه ووژي د کفارو بیرغ شریح ابن قارض پورته کړي دا سړی بیا د قزمان د طرفه ووژل شو سلافه د مکې مکرمې د فتح په کال بیا مسلمانه شوه دغه ښځه او دا قزمان چې دلته دغه د کفارو د بیرغ اخیستونکی مړ کړی دا اصلا منافق و په جنګ کې یې د عقیدې نه بلکې د قومیت پر اساس باندې ګډون کړی چې تفصیل بیا وروسته درته راسي او بیا د کفارو بیرغ ابو زید عمرو ابن عبدالمناف عبدري پورته کړي دا هم د قزمان د طرفه ووژل شو بیا د کفارو بیرغ شرحبیل ابن هاشم عبدري د دغه نفر زوی پورته کړي دا هم قزمان مړ کړي دغه لس نفره چې ټول د بني عبدالدار څخه ول او بیرغ یې پورته کوي اول تر اخره ټول ووژل شو اوس په بني عبدالدار کې داسې څوک نسو پاته چې بیرغ پورته کړي نو د دوی د کورنۍ یو حبشي مریی و چې نوم یې صواب و هغه ور د مخه شو او بیرغ یې پورته کړي او دې مریی داسې ثبات او شجاعت ښکاره کوي چې تر خپلو بادارانو هغسې د مخه ووژل شول ډېر لوړ شو تر هغوی یې بیرغ لوړ نیولی و او جنګ یې کوی چې دواړه لاسونه یې پرې شول د لاسو تر پرې کېدلو وروسته پر بیرغ باندې پرېوتی بیرغ یې په غاړه او په جګر باندې نیولی غوښتل یې چې بیرغ نشي کښته تر څو په دغه حال کې د مسلمانانو د طرفه وار پر وشو او مړ شو د دغه مریی تر وژل کېدلو وروسته د کفارو بیرغ پر مځکه ولوېدی او داسې څوک نه و پاته چې بیرغ پورته کړي نو د کفارو بیرغ لوېدلی پاته شو دغه د کفارو د بیرغ د جنګ په وخت کې د کفارو مشرانو سره وویل که جنګ پر دغه قسم جریان ولري زموږ شکست او ماتې حتمي ده موږ باید مسلمانان په بل شي مشغوله کړو نو فیصله یې پر دې وسوله چې لکه څنګه چې دوی زموږ پر بیرغ باندې حملې کوي موږ به د دوی پر بیرغ باندې حملې شو نو یو ډله یې جوړه کړه او پر مصعب ابن عمیر رضی الله عنه چې د مسلمانانو د بیرغ اخیستونکی و پر هغه یې حملې شروع کړې چې په دې ډول سره په یو میدان کې دوه مهم جنګونه شروع دي یو جنگ د کفارو د بیرغ پر شاوخوا دی او بل جنگ د مسلمانانو د بیرغ پر شاوخوا دی خو مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ثابت او قائم پر خپل ځای ولاړ دی او مسلمانان په پوره مړانه د دفاع کوي په دغه وخت کې چې د جنگ شدت د کفارو د بیرغ پر شاوخوا دوام لري هلته د میداني جنگ په نورو نقطو کې هم ترخه جنگونه روان دي د مسلمانانو پر زړو او بدنو باندې ایمانی تجلی غالب وي او د کفارو د لشکرو په صفو باندې داسې ورننوتل لکه د اوبو سیلونه چې په شیلو کې ځغلي ابو دجانه رضی الله عنه چې سر یې په سره دسمال باندې تړلی و او د رسول صلی الله علیه وسلم توره یې په لاس کې وه دا یې ټینګ عزم او قوي اراده وه چې د دغې تورې حق به ادا کوي په جنګ کې به یې دونه ډېر وهل په کوي چې دا کږېږي نو په جنگ یې داسې شروع وکوله چې د کفارو په لشکر ورننوتی او هر مشرک چې په مخه ورځي هغه وژني د کفارو د لشکر صفونه یو په بل پسې ورنړي زبیر ابن عوام رضی الله عنه وایي چې کله ما د رسول توره وغوښتله او مات یې نه کړه نو زما په زړه کې څه ناامیدي پیدا شوه او د ځانه سره مې وویل چې زه د رسول صلی الله علیه وسلم د عمه زوی یم او د قریشو څخه یم زه تر ابو دجانه د مخه ور ولاړ شوم او توره مې وغوښتله خو مات یې نه کړه او دته یې ورکړه نو په والله زه به په ابو دجانه پسې ګورم چې دی څه په کوي وایي زه په ابو دجانه پسې وم ابو دجانه رضی الله عنه اول هغه سور دسمال راویستی او سر یې وتړی انصار وویل چې ابو دجانه د مرګ دسمال راویستی ابو دجانه د دشمن پر طرف باندې وررهي شو او دغه شعرونه یې ویل أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدي النخيل
أنا لا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. نو دا اشعار ویل او د مشرکانو څخه چې هر څوک په مخه ورتلی هغه یې وژي. زبیر ابن عوان رضی الله عنه وایي چې په مشرکانو کې یو ډیر جنگي سړی و. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاتې برخه د سیرت په راتلونکو حصو کې واورئ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.